ملګرو سلامونه او نیکې له احترامات مې ومنئ. تاسو سره مخاطب یم محمد شیرخیل. په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به یو، لکه څرنګه تاسو ته پته ده چې موږ پښتو ادب دپاره هلې ځلې کوو. په دې هلو ځلو چې نن موږ سره یو دروند شخصیت، یو کښلی شخصیت، مشر شاعر جناب پروفیسر جاوید احساس صاحب موجود ده. هغه سره به خبرې اترې کوو، له ده نه به معلومات اخلو. دا مو خواهش و چې تاسو سره یې مخاطب کړو. احساس صاحب تا ډېره مننه کوو چې موږ ته دې وخت راکړه، او تا نه غوښتنه کوو چې موږ سره خپله لنډه پېژندګلو وکړې. محمد شیرخیل صاحب تاسو ډېره مننه کوم. تاسو سره د دې پیج ایډمن ادریس مروت صاحب ډېره مننه کوم. مننه. تاسو روغ روسته او مو ته مې کار وکړه چې زه تاسو له خدمت وکړم. ډېره مننه. اوس مې خپل اورېدونکي سره مخاطب کړم، مخ شګنه ډېره مننه کوم. ډېره شکریه. احساس صاحب تا ابتدایي تعلیم کوم ځای نه حاصل کړی ده او تعلیم دې څومره کړی ده؟ شیرخیل صاحب زه د بنو یوې علاقې لنډي ډاک سره تعلق لرم. لنډي ډاک چې د میر چې کوم کلي دی هغې نوم ده درې دړیز. نو کشمیر درې دړیز سره تعلق لرم. هلته مو ابتدایي تعلیم کړی ده. اچھا. ابتدایي تعلیم نه پس چې کوم ثانوي تعلیم ده، های سکول ایجوکیشن، هغه مو په حکمزاد درې دړیز کې کړی ده. اچھا. دې نه پس بیا خو سلسله مخکې روانه وه. ایف یې وشوه، بي یې وشوه. نو مو بي یې ښه انګلیش کړې وه. نو اوله مو په ګومل یونیورسټي نه ایم انګلیش وکړه. اچھا. دې نه پس مې بیا پرایویټ تور باندې اردو وکړه. نو اردو شوی مو ام فیل جاری و، خو به هر حال ام فیل مو نه په څو جهاتو سره پوتې شوی، او انشاءالله بیا به داسې امکان شته چې زه ام فیل وکړم، خو دغه رنګ داسې سره بیا مخکې چلاوم. ډېره مننه. احساس صاحب شاعري کوم وخت نه کوې؟ هسې خو مې ډېر وړیکولي نه د شاعري شوق و. مو ته یې ډېر چې زه په دوم کلاس شوم، نو د رحمان بابا کتاب داسې ټیم په ټیم په ترنم سره ویل. اچھا. نو تعلق مې د شاعري سره و. دې نه پس مختلفې چې کوم مې علاقې دي، هسې یو داسې دور و چې دا کیسټي شاعري دور و. یو طرف ته د دمساز مروت کیسټ یې چلېدلی، هغه سندرې غزلې مې ژروېدل. بل طرف ته د میر چې کوم بنی قسمت خان و، هغې غزلې سندرې مې ژروېدلی. نو دغه نه مې څه نه څه اثر وخوسته. د سره سره اسکولی شوې د نظمي نویده مو ویل. دا تقریبا د اووم کلاس دور و. زه اووم شوم چې دغه ټیم شه مو باقاعده شاعري سټارټ کړه. اچھا. ډېره مننه. احساس صاحب شاعري چې ته څوک استاد لرې، داسې څوک شته چې تا هغه نه زده کړه کړي؟ بالکل. هسې خو مې بنیادي خپل ډېر محنت کوو، ایسه ډېر زیات محنت کوم. خو چې کله زه د اف اے سټوډنټ وم، نو مو تعلق د منډانې سره جوړ شو، منډانه ادبي ټولنه. هلته مو دلکشور محصور صاحب مینده کړ. اچھا. نو په هغه دور کې مو دلکشور محصور صاحب ته خپل غزل د ستا دپاره شکره کول. اچھا. ډېر وخت سره دا سلسله هو چلېده. هېڅ خو هغه دوستانه تعلق ده، خو به هر حال هېڅ زه د هر استاد شاعر نه، هر مشر شاعر نه زده کړه کوم. احساس صاحب د تاسو شاعري چې ده، دا د پښتو له ټولو شاعرانو نه مختلفه او بدله ده. د دې څه وجه کېدای شي؟ یاره جي تاسې مننه کوم چې تاسې په دې نظر مو شاعري ته ګورئ. خو به هر حال زه به دومره عرض وکړم چې بنیادي مو په مزاج انفرادیت د وړیکولي نه و. کلاسې شوه داسې وه چې فطري طور باندې مو نه ځان داسې ښکاره کېده چې زه منفرد یم. چونکې محنت مې وا ډېر کوو، هغه کتابونه مو سره ډېر وي. نو کوشش مې دا کوو چې مو چې کوم د سبق سلسله وي، تعلیم سلسله، هغه منفرده وي. بله خاصه خبره دا ده چې وړیکولي نه مو شی تخلیقیت و. مو نوي نوي شیونه خوښول، داسې غیر معمولي شیونه مې خوښول. یعنې زه تاسو ته تفصیل نشه بیانوی، خو یوه خبره به یې زه وکړم چې مو ته په دا موقع یو واقعه یادېږي چې زه د نم کلاس سټوډنټ وم. نو موږ چې کوم ریاضي ټیچر و، هغه موږ ته ریاضي ویله. نو چې کوم د مشق د حل کولو یې کوم هغه روایتي طریقه ده، هغه یې موږ ته ښاله و، هغه موږ زده کوله. نو په هغه ورځ زه چېرته ونه
هغه ورېده شوی نو بیا چې زه روغ نو هغه مې ته ټیسټ وکړی نو ما هغه ټیسټ بالکل د ځون نه کړی یعنې بالکل په غیر روایتي طریقه مې کړی اچھا نظر علي صاحب دا سږم دای دا نو یې چې جاوید ګله مو ته جاوید ګله دا خو تو عجیبه ده سول کړه ده دا طریقه د کومه نه زده کړې ده مو چې په پیسو هونه خو مکان چې ته کښینستل نو مو چې بس دا طریقه صحیح ده مطلب مې د خبر چې دا چې زه په هر شي انفرادیت مې غوښته او ندرت مې غوښته لکه بچپن نه تعالی خلکو نه یو جدا رنګ اختیار تقریبا نو په شاعري چې څنګه شاعري شو خو یعنی شاعري معامله خو بنیادی د تخلیقیت سره تعلق لري او شاعري خو بشاره دا غو چې خلق نه یا د مختلف ای او چې سره سات تو شاعري مختلفه نه منفرد نه بیا د سړی د شاعر پہچان نشي جوړېدای نو مطلب مې دا چې دا مو د فطرت تقاضا وا بیا په دا بنیاد باندې مو مهنت او دا د مو د تربیت تقاضا وا ځکه چې تاسو کې ما خبره کوي چې سمره مو شاعري منفرد ای ګوشي یا مو ته پته نشته سمره څنګه ګوشي نو هغه په شاده دوه زاویه وي یعنی مو د فطرت تقاضا وا او سره په دې په شایمه اکتساب یا دایمو مهنت یا ده مهنت اسمه دا دواړه خبرې د طبیعت حصہ جوړ شوې دي از کوای ان چې زه مشل شوی خبره وکم یا زړې خبره وکم یا بل چا پسې زلوړ شم دا څه کوای نه شم بالکل نو نو ویلار تلاش کوم یو قسم عادت د سړی جوړ اسمه عادت ده بالکل ډېر مننه احساس صاحب او د پښتو نن سبا روان شاعري نه تاسو څوره مطمئن یو یاره چې د پښتو شاعري خو ډېر اکچولی روانه ده یو خو مقدار په لحاظ سره ډېره ده او چې مقدار ډېر وي نو موږ ته بیا موقع وي چې معیار ورمنډه کړي نو هر دور شي معیاري شاعري خو کم وي نن سبا دوران شه معیاري شاعري تاسو پیرا ډېره نه ده نو دا خیال ده چې کچېرې موږ نه راځو وګوري د اردو مطالعه خو موږ ډېره کوي او سره کیمرا داسې چې کومه د ریجنل لینګویجز دي هغه پاکستاني ژبې دي قومي ژبې دي بهرحال نو په هغې تناسب سره کمی وګوري نو مو دا خیال ده چې پښتو شوی د معیار شاعري ډېره وي اچھا بالکل هغه نسبت سره ډېره ده بالکل لکه همیشه کوم سینیئر شعرا دي خو ټول معیاري شاعري کوي او په موقع مینا نشو مخستای دا ټول مثال کچېره می وګوري چې پښتني ش شاعرون سیمره دي مو دا خیال ده چې لاس شاعرون خو داسې ټاپ شاعرون وي چا شاعرون میش پسنه ساواله سره د اردو د شاعرونو په مقابله شي دوای شي دا خو د لاس شاعرون شل نه علاوه چې کوم د نوی نسل شاعرون په داشه تقریبا داسې نوی اوازین شته او لکه مثلا حمید منزل صاحب زرت ایت کا ٹھیک شو کنه تاسو په خپل مهنت کوي دا سینیره چې کوم د طرف ته سوچ الهام صاحب دا همیش بانشه حمید وصال دا داسې نقاش صاحب دا داسې زاهد دا داسې په هر دور شي او په هر علاقه شي داسې نوي اوازین شته په نظر مې شه چې موږ ویلی شي چې انشاءالله د همیش چې کوم د پښتو شاعري مستقبل ده دا تابناک ده او دا روښانه ده تاسو د معیاري شاعري خبره وکړه ته څه وایې د معیاري شاعري پہچان څه شای ده خو د دې سره وزه دا وي هغه د خپل مخشني سوال سره وزه دا خبره ایډ کړم چې د سره بیا داسې شاعري شته چې موږ هغه چې کله معیار په تللی نو درانه نه خېږي او دغه د هر دور تقاضا وي خو دغه وخت سره به چې کوم منفرد شاعرون وي چې چا خپل سټایل وي خپل اسلوب وي مخ شروع شي یا نه بیا شاعرون پس منظر ته لوړ شي نو تاسو د معیاري شاعري کومه خبره وکړه ابو ندی دغه دو چې یو شاعر ته د په بنیادي چې تخلیقیات وي په شی چې بنیادي دا شاعر وي چې د په کریټیویټي وي چې دای څه نوې خبره کول غوړیا او نوې خبره دای کوي شي بل دا خبره دو چې شاعر ته یعنی کائنات ته په ذاتی نقطه نظر ګوري په روایتي نقطه نظر نه چې کوم شي ته ته په نظر ګورې په کوم نظر ګورې وزیا په هغه نظر ته ګورو نو مو د کتلې بالکل ضرورت نشته نو معیاري شاعري دغه تقاضا کوي چې می شاعر ته یعنی کائنات ته فطرت ته حالات ته معاملات ته په ذاتی نقطه نظر وګوري چې یو شی ز سرنګ محسوسوم چې د بل چا رنګ په موږ چې نه بل چا رنګ نه چې کله ز په خپل نظر ته ګورم نو اوی ډیفینیټلی اوی ضرورا حتما بل نه مختلف وي چې بل نه مختلف وي نو اوی د نوې ځای کې شعر وي نو مشته خواندرو کوي بل د دې سره د فن علما په شعر ده چې شعرون ته په شعر دو چې دی ته ترکیبات پته چې نو ترکیب تشته وي نو ترکیب می څنګه جوړای میږي روایتي استعاره کې مې دي آیا میږ نوې استعاره جوړوای شي که نه بله دریمه غټه خبره دا ده چې معیاري شاعري دپاره د کائنات چې کوم شیونه دي هغه موږ چې کومې رشتې دي هغه نوې رشتې لټون ده دلته رشتې کمای شته اردو چې د دغه خبرې
یا خو موږ دا وایو چې روایت شاعر کې ډېر رسېدلی یا د اردو شاعر هغه من رابطه د فارسي سره وي موږ د پښتو شاعر کرام فارسي سره رشته ډېره زیاته نه وي کمه وي نو هغه بنیاد لږ کمزوری وي زه دا خبره کوم چې موږ ته به چار دو چې کائنات چې کوم شیونه دي څومره شیونه دي خورو ورو چې دغه ته ترتیب موږ بدلوي په شاعري کې کوم شاعر په کوم ځای پرېږده هسې که موږ مطمئن نه وي چې موږ زویو ته بدلوي یو خو دا خبره بل دی موږ چې کوم رابطې دي کوم تلازمې دي کوم رشتې دي چاو ته بدله کړي یعنې نوې نوې تلازمې تلاش کړي نوې هغه چې کوم تعلق هغه تلاش کړي چې نو وایي یو خو دا فایده وي چې موږ فن یا منفرد وي فن مالش کې بدل وي اسلوب مقصوله جوړېږي او دې سره سره د موږ د ژوندونو چې کوم ویژن دا هغه واسي کېږي ورسره نو د په بنیاد څه دا خبره کوای شم چې معیاري شاعري لپاره یا ښه شاعر لپاره خپل اسلوب په چار ده چې دا خپل سټایل وي خپل لهجه وي چې په بنیاد به دای پیژندل کېږي چې دا پیژندل کېږي ډېره مننه احساس صاحب